دا ګلګل دی کنه دا ریډ کلر کې خو دا ترش راځي. ټیک شو. ګلګل سټرس میډیکا چې کوم نه ویټ لاس لپاره کوم خلک وزن کمول غواړي کنه دا بهترین سورس دی. دا فرست چې کوم سټال د زرالم دا شاین بای سټال دی. زه د دې نمبر هم شیر کوم او سوشل میډیا باندې تاسو کته دی یو کیفه مانکی شریف کې ډېر مزیدار دی او ډېر ښه انسان هم دی. بل د مالټو ذکر تاسو کوم کنه چې دا اوبو مقدار برابرۍ بدن کې چاته د کانسټیپیشن مسله وي د قبض نو هغه د خامخا کینوي ک مالټي ک نیمبوي لکه دا سټرس فروټ چې کم دي ترشي میوه دې لپاره ډېر زیات بهترین د فایبر ریچ سورس دی. نو فایبر د کانسټیپیشن لپاره ښه دغه سي د های بي مریضان د هارت مریضان د زړه مریضان د سکین لپاره اکثر د یخني موسم کې ماته ذکر کړی دی سکین خشکې ډېر زیاته شي نو هغې لپاره هم د مالټو د کینو یا د نیمبو یا چې څومره ترشي میوې دي د دې استعمال ډېر زیات فایدهمند دی او ډېر زیات بهترین دی. زما نوم شرافت صافي دی. زه بیسیکلی تعلق ساتم د مومندو نه. ورالو ډېر زبردست انتظامات دي، ډېر مختلف قسمه ورایټیز هم وکتل، سایټرس فروټس هم وکتل او ګورنمنټ سایډ نه ته دا ریکویسټ دی چې د دې سیزونو لکه امپروو کړي او ایکسټینډ کړي. څومره علاقې دي چې هغې ته دا ایکسټینډ شي نو ډېره مهرباني به وي. دا شاین بھائی دوست جوس تیاری بالکل تازه حالت کې د شاین بھائی سره زما ملاقات اتفاقا شو خدا سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور هم دی ما ته هو زین درا لګا تاسو مزه ګورو کو ماشاءالله د دې ډیر بهترین یو کیفه رال د کې دا جی بالکل نو هغه ډیر بهترین زما خپل لړ شیو ما یو ویلا کتون مې راځه چکر لګوم الانګ زرا غلی هم بدر خل تر زرا غلی هم تاسو ایگزیکټ لوکیشن مانکی شریف دی صحیح. د بل سټال دی دا کاکا صاحب حاجی دل خورم باغا بالکل څه نام ده عبد الله بھائی ناس سټال کې او دا مالټي دی دا کاکا صاحب دی دا یو قسم دی کنه یو قسم مالټا صحیح غټي وړي نور قسم یو دی او دا چې کوم ایگزیبیشن دی دا نمایش دی نندارتون دی کنه نو ډیر بهترین میوې پکې وړاندې شوي دي زما د خوښې ځای دا وګورئ د دې سټرس چې کوم ترشي میوې دي کنه نو اکثر ما په دې ویډیوز جوړې کړي دي خو ډېر زیات اقسام دي او ښکار یو شان خو قسم وي بدل دا پکې غوزان دي او دا زه خپله هم نه پېژنم چې دا کوم غوزان دي هغه شاین به یې راته وایي چې یاره دا امریکن دي دا نیمبوانو بوټي دي د نیمبوانو د مالټو دا چې تاسو کوم داسې ښکاري سبزي کنه د بروکولي وایي صحیح شوله دا د ګوپیانو قسم دی ګوره یو سپین ګوپی وي نو دا د سلادو لپاره بهترین دی سلادو کې کوم خلک ویټ لاس کول غواړي وزن کمول غواړي نو دا په سلادو کې خوري دا ګوپی چې کوم دی نو دا خو قبضي خو دی لکه مثال د معدې ګیس جوړوي خو چې کله تاسو دې کې ادرک استعمال وکړئ دا بیا ګیس نه جوړوي بیا نورې فایدې دي خو دا چې کوم بروکولي ده که نه نو دا انټي کینسر اجزا لري یعنی د کینسر الله دې نه کړي چې د کینسر وشي نه خو به خامخا ټریټمنټ اخلي خو د مخکې تاسو ته اکثر ذکر کوم علاج بالغذا نو چې کوم خلک دې استعمال کوي نو ان شاء الله هغوی ته به د کینسر داسې څه مسلې نه راپېښېږي بل د فایبر د معدې لپاره د قبض لپاره د سکین لپاره هم دا ډېر زبردست ګڼل کېږي دا عام نه میلاویږي خو تاسو چې ته لاړ شئ سبزي منډۍ ته نو هلته به تاسو ته میلاو شي ټیپر چې کوم دی په دې ما ویډیو جوړه کړې ده دا هم بهترین څیز دی کدو دا هم زبردست دی د پیغمبر اسلام د خوښې سبزي ده دا ټینډې او پیاز چې کوم دی زه په دې ما ویډیو جوړه کړې یم دا چې نارینهو دپاره ډېر زبردست څیز دی ډېر طاقتور دی نسخه هم ما شیر کړی و تاسو د غرمې پیاز خامخا خورئ د غرمې چې تاسو پیاز خورئ انشاءالله مردانه کمزوري به ته نه راځي خو د شپې د ماخستن به پیاز د استعمال نه کوئ دم د ګوپي یو قسم دی سلاد لپاره بهترین دی ټماټر مرچکې ویټامین سی ریچ سورس بادرنګ د اوبو مقدار لپاره د فایبر حاصلولو لپاره بهترین چیز دی سکین لپاره او دا شمله مرچ دی د دې نه هوپیتک دویم جوړیږي کیپسیکم نوم ورته وایي. السلام علیکم دا چې کوم سټال دی دا د مشروم دی مشروم ته موږ عام طور اکثر خریړي وایو. زما نوم سلمان دی او نوشهره خیش کې نه تعلق ساتم او دلته چې تاج محل کې کوم سټال زموږ لګېدلی دی هغه د مشروم دی
او مشروم مونږ سره هو قسمونه ډیر دي خو بس مونږ چې لاسونه انجیوز ولا لکم دغه کړی نو ای کې مونږ چې کوم دی دوه دغه کړی نو ای کې څه فاټ چې کوم دغه د اوستر دی او د بل چې کوم سټرا چې کوم دی مونږ نه خرڅو او اوستر کې مونږ نه ډیر خرڅو او دا سګر پینځه چې کوم دی دا باقي پاتې دي او دا چې کوم دی دا ډرای دی دا مونږ وچ کړی دي کنه نور په مدد سره او موبایل نمبر بس تاسو خیر درکما 0315 82 53 625 اور بل موبایل نمبر دی 0334 88 34 898 او دا یو بهترین سټال دی بل د لاسو کار چې شوی دی دا ډېر د مهنت والا کار وي یو خورکۍ د سټال لګولی دی دا څه شي دي سیزنی دا ماشوم ټیک شو بالکل ها دا کورنی دی جی بالکل دا کورنی دی دا سرکه والا دی هغه اویل والا دی ملګرو دا پیکلز دی اچار دی او دا ټول ارګینیک دی جی بالکل ارګینیک دی ارګینیک مطلب تاسو ما اکثر ذکر کړی کنه دا کورنی بالکل خالص چیز دی کې څه کیمیکل وغیرہ نه وي او د کې تیل استعمال شوی دی صرف دی چې دا کم تیل استعمال شوی دی دا خاص د رستم نه راغلی دی لکه د دې عام لوکل نه دی رستم نه او کم تیل دی اولیو دی شړشم دی کم شړشم تیل ښه دا څه اچار دی دا هغه دی ویجیټیبل والا ها دا سبزی والا دی دا مکس دی ٹھیک شله देखिए लेमन नींबू दी पके गाजर दी पके शिन मिर्च दी पके और कलवंजी दी पके मेथी दाना दा पके दा بهترین کلونجی چې کوم څه کې استعمال شي مرګرو خامخا اخلي ځکه چې د بارګه حدیث ذکر هم دی او تاسو ما ویلم دي چې د هر بیماری علاج پدې کې موجود دي 10 وټامینز دي پکې چې سنا چې تاسو معمولی مسله می پای کې دا ډېر بیسټ رزلټ ورکړي اچار کې جاته بکاری بالکل اورګینیک خالص نو مونږ سره دا نمبر تاسو سره شیر کوم د دې بیا تاسو رابطه کول شي او تاسو ملاويږي 0334 94 66 730 دا نمبر وسکرین باندې ان شاء الله تاسو راشي دې سره رابطه کول شي او دا خورکۍ خامخا سپورټ کوي مهرباني ملګرو دا بل سټال درالو او دا ټول اناج دي کوم د انسان لپاره ډېر ضروری دي غنمانو اقسام دي او زما دا مشوره چې غنمو ډوډۍ کم نه کم استعمالوي کم خلک وزن کمول غواړي خو غنمو ډوډۍ مکمل بند کی خاص کر ډایبټیک پیشنټ بس اخیری کې مونږ رالو شایان بھائی له واپس دا ټرای کې الیکشن دا سویټ گریپ فروټ ها تاسو وایي تاسو هم باندې دومره سیزونه ټرای کړ ټول زما خوښ شو ها دا بل ټیسټ کیسه زمانو شاه خالد دی ایز ایریا ډیولپمنٹ منیجر پیټل سیډ کمپنی کې کار کوم جی زموږ کمپنی چې کم ده په هایبریډ جوارو باندې کار کوي هایبریډ تخمونه دي را سره او د دې نه علاوه زرغون کارپوریشن زموږ سره یو برانچ دی په هغې باندې موږ د پیسټیسایډو د ویډیسایډو کار کوو دې وخت کې چې کم دی پیټل سیډ کمپنی ماشاءالله په کې پی کې د ټاپ کمپنیانو راځي ځکه چې د دوی سیل ماشاءالله 70% دلته د پیټل سیډ کمپنی د هایبریډو سیل کېږي هغې مین وجه دا ده چې دا ماشاءالله زمیندارو له ښه پیداوار ورکوي او ریزنیبل ریټس دي او د دې نه علاوه چې موږ زمیندارو ته اګرونومي سروسز ورکو مطلب هغوی ایجوکیټ کوو چې دوی به د دې نه څنګه پیداوار اخلي او مطلب کره به څنګه کوي بخارې او خاورې وغیره به څنګه ورچي نو هغې ایجوکیټ کوي که نه جي نو د هغې د وجې ماشاءالله زمیندار ورته ډېر ښه پیداوار ورکوي او هغوی ته ښه خوشحاله دي جي زما جی اشتیاق نوم دی او زه زرغون کارپوریشن کې ایز ا بزنس منیجر کار کوم مونږ زرغون کارپوریشن کې د غنمو دپاره د باغاتو دپاره او د نورو سبزیاتو دپاره امپورټډ دوايانې راوړو د هغې سره د زمیندارانو چې کوم پیداوار دی هسې واقعېږي د هغو فصل مونږ بچ کوو هغو ته په کمه خرچه باندې معیاري ادویات او فرټیلایزر ورکوو او دلته مونږ نن دا سټال لګولی دی د سټرس حوالې سره چې کوم زمیندار دي هغه مونږ ګایډ کړه چې په دې نوشهره ډسټرکټ کې کم باغات دي د سټرس په هغې کې څه مسلې دي د هغې حوالې سره م هغو ته پراډکټ وښوه چې یار دا پراډکټ به ستاسو ته دې مسلو حل او دې سره به ستاسو باغونه مزدار او پیداوار به سي وي